د نور محمد تره کی د لنډو کیسو له کتاب څخه یوه بله لنډه کیسه چې نوم یې دی زما برخه، تاسې قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوو. تر پایه یې راسره واورئ. د نور محمد تره کی لنډې کیسې د پښتنو افغانانو پر بېوزلي، غریبي او ناوسي راڅرخي چې پښتانه لا اوس هم په دې حالاتو کې دي. نو د تره کیسې ټولې کیسې ښه په غور تر پایه واورئ، انشاءالله چې ډېر څه به ورنه زده کړئ. موږ د تره کی صاحب یوه لنډه کیسه په همدې یوټیوب چینل تاسو ته ږدو. تاسو کولی شئ چې له دې یوټیوب چینل څخه یې واورئ. زما برخه. مینې په پای کې یې زلمی زوی د سکاروي په اثر مړ شو. د زوی تر مرګ د لومړی د ځان سره فکر کاوه چې په خپل ټول عمر کې سږ کال لږ څه ښه دی. هم یې د ژمي د سړو شپو لپاره په ډېرو خواریو اوړه برابر کړي دي او هم یې له 3 کالو وروسته یو لاندی حلال کړی دی. نو خورا راحت یې احساساوه او نسبتاً د مستري ژمي د تېرېدو پیشبیني یې کوله او ورته هوسېده. واقعاً د زوی مرګ ده ته دروند او خورا ناوړه ټکان ورکړ. دا هم روحي او هم مادي و. لومړی تر هغه چې مړی پرېمنځي د کلي سپین ږیرو ورته وویل: ګوره سترګې مو راکښته نه کړې، خپل مړی به ښه پالې، سکات، خیرات او نور مراسم به یې په ښه توګه سره سرته رسوې. تېر کال چې د هغه بل زوی د کوي په مرض مړ شو، څرنګه چې لازم و هغسې دې ونه پالله. دا پله به پام کوې. ده په داسې حال کې چې په سترګو کې یې د زوی د فراق اوښکو موجونه ول او نږدې و چې د هغو وهلو په اثر ناصح پکې ډوب کړي، ورته ویې ویل: 3-4 نور واړه راپاته دي. د هغوی د ژمي د سړو شپو سیوري که په دې ځوانمرګ پسې خیرات او اسکات کړم، نو هغوی ته به څه ورپاته شي؟ ټول به خواشیني شي. خو د ده عذر هېڅ فایده ونه کړه او د عمومي دود سره سم د هغو په ټینګار یې د خولې اوړه خرڅ کړل او د اسکات لپاره یې 100 روپۍ حاضرې کړې. دا پیسې یو څو کسو مشرانو په خپل منځ کې سره وویشلې او دا غمجن سپین ږیری یې پر وچ ډاګ پرېښود. یو شی چې و هغه دا و: کوم چاته چې دا اسکات اکۍ ور ورسېدې، هغه د ده مېړانه، سرښندنه او فداکاري ستایله او ورباندې افرین یې وایه. د دې خوارکي یو غم 2 شول. له یوې خوا د ځوان او ناکامه زلمي زوی په مرګ وویشتل شو او له بلې خوا یې د ژمي د سړو شپو خرڅ هم له لاسه ووت. د کوچنیانو په سودا کې ډوب تللی و چې په دې وخت کې د یوه بل کلي یو سړی راغی چې په شاوخوا ټبر کې یې په ښه سړیتوب شهرت درلود. دغه ښه سړي ته چا په کوڅه کې د ښه چاغ او غټ اسکات صفت کړی و. څرنګه چې یې د مړه زوی پلار ولیده، نو په ګیلو یې ورته پیل وکړ چې د مړي ښخېدا خو به دې زما تر راتګه ځنډولې وای. او وروسته یې په خوله ورته وویل چې زما برخه څه شوه. د دې لپاره چې د دې ویرجن پلار نوم بد نه شي او داسې ښو خلکو د نفرت موجب نه شي، نو سم د لاسه یې 100 روپۍ د یو چا څخه په سود واخیستلې او د دې نوي راغلي صاحب په خوله کې یې ور واچولې او د هغه غوندې د نورو ښو خلکو حسن نظر او ښه نیت یې ځان ته جلب کړ او ځان یې نور خوارانو ته نمونه او سرمشق وګرځاوه. وروسته له هغه چې 40 شپې یې ویر وکړ او د 40مې شپې خیرات یې بیا ښو خلکو ته ورکړ، داسې تصمیم یې ونیو چې په هر قیمت او زحمت چې وي د ژمي د سړو ورځو سوری ازوکه ورمونده کړي او په خپله تودې منطقې ته شیوه شي. نو د منطقې پر بډایانو وګرځېد او له هغو څخه یې په پور د 100 منو غنمو مرسته وغوښته، خو هېچا ورنه کړه. له ډېرې سرګردانۍ څخه وروسته دی او ماینه یې دواړه د هغه صاحب کره ورغلل چې د هغه لپاره یې په سود پیسې اخیستې وې او په اسکات کې یې ورکړې وې. د ده ماینې د دې صاحب د ماینې د ټیکري پلو وټکړ چې د پور مرسته یې ورڅخه وغوښتله. هغه ورته وویل: مجبور یم د ماینې په دود او دستور پور درکړم،
یعنې په سلم خو د سود خوړلو څخه مې د خدای وژغوري. وروسته له دې 10 منه غنم ورته راواخیستل او هر من یې نسبت مروج نرخ ته یې 1/2 پرې جګ خرڅ کړ، چې ده هم هغه په خوښۍ سره ومنل. بیا نو له معمول سره سم یې هغه روپۍ په غنمو پر ماتې کړې، چې په دې ډول خوارکي تحریري تعهد وکړ چې د 2 روپیو په مقابل کې به 20 منه غنم د فصل د رسېدو په وخت کې ورکوي. دا غنم داسې ورته ښکارېدل چې وړیا چا وربخښلي وي، او په خورا خوند سره یې چې بریالیتوب یې هم احساساوه کور ته راوړل. وروسته له مفاهمې او سلا مشورې ده او ماینې داسې فیصله وکړه، ځکه چې دا اندازه غنم د 3 میاشتو لپاره نه بس کېږي، نو ښه دا ده چې هغه زیږه وړه شي او له وړو څخه په سپما او احتیاط لټۍ ورپخې، او په دې چم کوچنیان لکه د نورو کلو له دې ژمي څخه راوباسي. د ده کوچنیان ښکلي دي، خو رنګونه یې لکه د مور او پلار ژړ او ټکی وینه پکې نشته. د دوی د اختر ورځ او د نګولي ورځ هغه وخت وي چې یو بډایه سړی چېرته په کلي کې مړ شي او په هغه پسې خیرات وشي. د دوی پلار هم لرې تاوده ځای ته نه ولاړ، په دې علت چې اوازه وه چې د کلي کاریز خیږي، او ده هیله درلوده چې په کاریز کې به یو څه وګټي، خو کاریز کښې هم ونه شوه او دی پر کور پاتې شو. د دوی له ښو تالو څو کسه بډایان پرله پسې وفات شول، که څه هم د دوی وجود د خوراک د نشتوالي او خرابوالي له امله هر ډول مریضۍ ته چمتو دي، خو له ښه مرغه تر اوسه لا نه دي ناروغه شوي. د دوی چې په کوم خیرات کې نوکې نګولي وخوري، نو له مور او پلار سره لاس پورته کړي او وایي: خدایه مرضونه له موږ څخه لرې ګرځوه، ځکه چې موږ یې طاقت نه لرو او نه یې د مجادلې وسیله راسره شته. یوې 9 کلنې نجلۍ د زړه له کومې غږ وکړ: خدایه دا نیستي له موږ نه واخلي او موږ په نس ماړه او په تن پټ کړي. پلار یې ورغبرګه کړه: زه یقین لرم چې ستاسو د ماشومانو په دې دعا کې په میلیونو کوچنیانو او بېوزلي درسره ملګري دي، او د حال په ژبه درسره آمین وایي.